بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته بیا هم ښه راغلاست. وایم هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست. زموږ نننی درس له پرسنلایز نه شروع کوو. پرسنلایز کې نن زموږ اولنی درس ده. لومړنی کار چې موږ په پرسنلایز کې کوو هغه کنترول پینل هم ده، چې له دې لارې موږ کولی شو چې کنترول پینل ته لاړ سو. ډېره اسانه طریقه یې ده چې کنترول پینل دې موږ راتلونکي درسو کې به یې وایو چې له دې لارې هم کولی شو کنترول پینل را خلاص کړو. له هغه نه وروسته بیا هم موږ پرسنلایز ته راځو او له هغه وروسته چې دا چینج ډیسکټاپ آیکنز دي، د ډیسکټاپ آیکنونه موږ مخکې ډیسکټاپ هم ویلی وو، آیکنز مو هم ویلي وو چې چېرته آیکن ویل کېږي. دا مو ټول ویلي وو چې دا هر یو د آیکن په نوم یادېږي، د ډیسکټاپ آیکنز په نوم البته. نو بیا دلته موږ کولی شو د ډیسکټاپ آیکنز سیټینګ له لارې دا تغییرات پکې راولو. مثال زه غواړم چې مای کمپیوټر د هیڅ په ډیسکټاپ آیکن یې په ډیسکټاپ کې موجود نه وي، نو دا غیر فعال کوم او اوکې کوم. اوس مای کمپیوټر هیڅ دلته موجود نه ده، هیڅوک نشي کولی چې له دې لارې کمپیوټر راخلاص کړي. یا به یې د شارټکټ لارې راخلاصوي یا هم راځي دلته که مای کمپیوټر چیرې وو له دې لارې هم راخلاصولی شي. خو موږ کولی شو دلته هم دا درسونه هم په راتلونکي کې وایو چې څنګه دلته مای کمپیوټر راولو او یا هم له دې ځای نه ورک کړو. له دې نه وروسته چې بل موږ لرو په چینج ډیسکټاپ آیکنز کې کولی شو مثلا کله چې اول وارې موږ وینډوز انسټال کوم په همدې شکل باندې وي. مای کمپیوټر دلته نه معلومیږي، بعضې خلک یې شارټکټ راوړي خو شارټکټ راوړل یې ښه نه دي، باید اصلي مای کمپیوټر موږ راوړو. نو مای کمپیوټر بېرته موږ راځو ډیسکټاپ آیکنز ته راځو او دلته بېرته کلیک به کوو او اپلی کوو. ما ټول مای کمپیوټر اصلي یعنې شارټکټ یې نه اصلي موږ دلته اټکېږي. له دې وروسته چې دا موږ ریسایکل بین لرو په همدې شکل باندې غواړو ریسایکل بین موږ ته معلوم شي او که معلوم نه شي مثلا نه دي معلومیږي اپلی که او یا هم معلوم دي شي اپلی، نو په اتما ټول معلومیږي. له دې وروسته یوزر فایلز دي، مثلا یوزر فایلز موږ زه ورته چې ماته دې معلوم شي. په یوزر فایلز کې ډاونلوډ ډاکمنټ ډیسکټاپ لینکس دا ټول په دې ځای کې موجود دي چې موږ دې لارې ګټه ترې اخیستی سو. او یا هم له همدې یوزر اکاونټ نه موږ لیبرري ته که چېرته راسو هماغه شان موږ دلته هم له دې لارې ګټه ځینې اخیستی سو. نو دا هم د یوزر اکاونټ په اړه و. که غواړې یوزر اکاونټ ستا ته هېڅ معلوم نه شي نو بیا راسه غیر فعال یې که یوزر اکاونټ به بند شي، یعنې له دې ځای به ورک شي. له دې وروسته کنترول پینل هم همدې شکل باندې مخکې مې درته وویل چې کنترول پینل موږ د کمپیوټر سیټینګ په اړه باندې ده چې په راتلونکي درسو کې به یې ووایو. او له هغه وروسته کنترول پینل هم نه غواړي چې معلوم شي غیر فعال یې کړه. نیټورک شبکه غواړي فعال یې کړي او که غواړي چې غیر فعال یې کړي هم کولی شي غیر فعال یې کړي. له دې وروسته موږ بل څه لرو. له دې وروسته موږ لرو مثلا د مای کمپیوټر د انتخاب کو موږ چینج آیکن لرو. چینج آیکن څه وظیفه لري؟ مثلا زه په چینج آیکن باندې کلیک کوم، زه غواړم چې آیکن یې په بل شکل باندې ماته ښکاره شي. په کوم شکل باندې؟ مثلا په همدې شکل دې ماته مای کمپیوټر ښکاره شي. که چېرته زه اپلی کړم مای کمپیوټر حالت څنګه سو؟ په اتما ټول هماغه شکل ته تغیر سو. که چېرې زه ډبل کلیک په وکړم هماغه مای کمپیوټر ماته راخلاصوي، خو یوازې شکل یې موږ ورته تغیر کړی دی. که غواړئ بل شکل یې راولئ په دې ځای کې ډېر زیات شکلونه دي، یعنې موږ کولی شو چې زیات شکلونه مای کمپیوټر ته انتخاب کړو. چې بعضې خالي شکلونه هم لرو، مثلا په دې شکل باندې خالي شکل ده، هېڅ مای کمپیوټر سته، خو که چېرې دلته زه ډبل کلیک وکړم مای کمپیوټر راخلاصېږي خو مای کمپیوټر په دې ځای کې معلومیږي نه، یعنې خالي آیکن ده. که چېرې غواړئ چې نور تغیرات پکې راولئ هم له همدې لارې کولی شئ چې آیکنونه یې چینج کړئ. که چېرې ریسټور ډیفالټ یعنې اولینې حالت یې بېرته راګرځول غواړئ نو بیا په ریسټور ډیفالټ حالت باندې کلیک وکړه چې حالت یې تغییر وکړي، یعنې هغه آیکن یې بېرته خپل اولني آیکن ته راشي. یا هم مثلا د نورو د یوزر فایلز نیټورک ریسایکل بین فول او د ریسایکل بین امټي حالات تغیرول غواړئ نو هغه هم کولی شي. مثلا کله چې ریسایکل بین ډک وي نو بیا دې په کوم حالت باندې وي؟ که چېرې ریسایکل بین ډک وي دا حالت یې ځان ته غوره کړي، او که چېرې مثلا خالي وي که چېرته خالي وي بیا نو راسه مثلا زه ورته وایم چې دا حالت یې ولري. زه اوس ورته وایم چې اپلی. اوس ګوره ډک حالت باندې دا حالت لري. که چېرې زه مثلا امټي کړم یا یې خالي کړم اوس یې حالت څنګه سو؟ تغییر وکړو. که چېرته بېرته ورته وایم چې ریسټور ډیفالټ حالت ته دا هم راوله او دا هم، او بیا هم ورته وایم چې اپلی کولی سم. په دې شکل باندې موږ کولی شو چې هر شکل ورته انتخاب کړو دې لارې او تغیرات پکې راولو په هر یو کې. نیټورک هم یوزر فایل هر یو چې غواړئ تغیرات پکې راوستی شي، خو ریسټور ډیفالټ یې بېرته اولني حالت ته راولي. له دې وروسته چې دا allow themes to change desktop icon څه معنا لري؟ مثال زه راځم د مای کمپیوټر شکل تغیروم. په کوم شکل باندې؟ داسې یو علامه دې ولري. زه ورته وایم چې اپلی. اوس که مای کمپیوټر هماغه شکل ته تغییر سو، اوس که چېرته زه راسم مثلا تیمز تغیروم چې تیمز زموږ په راتلونکي درسو کې پسې وایو همدا تیمز دی. که چېرې مثلا زه بل تیم راولم نو مای کمپیوټر څنګه سو؟ مای کمپیوټر په هماغه شکل باندې پاتې ده که نه ده پاتې؟ مثلا زه راځم ورته وایم چې
بل مثلا نور تغیرات بل تیمز راولم په دې شکل باندې هر تیم که زه راولم ما کمپیوټر په همغه یوازې په همغه یو شکل باندې پاتې ده. نو که چیرې زه ورته وایم چې دغه د ما کمپیوټر دا شکل زه یوازې له همدې تیم سره غواړم، بیا دا زه ورته فعال کوم او پلی او بیا هم ورته چې اوکې. اوس په همدې تیم کې په همدې شکل باندې ده. که چیرې زه تیم تغییر کوم، که چیرې زه اوس تیم تغییروم نو بیا زه کولی سم چې مثلا ما کمپیوټر حالت هم ورسره تغییر وکړي. که بیرته زه پخوانی تیم راولم په دې شکل باندې نو بیرته ما کمپیوټر هم په همغه شکل باندې، یعنې په یوازې د یوه تیم لپاره که یې غواړئ تغییرات پکې راولئ نو بیا کولی شئ له دې لارې تغییرات پکې راولئ. او که چېرته بیا هم غواړئ چې مثلا ما کمپیوټر اولني حالت ته راشي بیا هم رستور ډیفالټ یې کوه، اپلی یې کوه، دا هم مثلا که فعال وي که غیر فعال وي خو درته ومې ویل که فعال وي په ټولو په یوه تیمز لپاره فعال کېږي. مثلا ما کمپیوټر یې د هر یو حالت شکل کې تغییر کړی وي یوازې د یوه تیم لپاره وي، او که چیرې غیر فعال وي بیا که چیرې شکل ته تغییر کړي ټولو تیمز لپاره په همغه حالت باندې پاتې کېږي. چې دا د چینج ډیسکټاپ آیکن دلته چینج ماوس پوینټرز موږ لرو، چې بټن پوینټر اپشنز ویل او هارډویر دا ټول په راتلونکي درسو کې په کنټرول پینل کې د ماوس په درسو کې ویل کېږي. د ماوس په درسو کې به ټول وایو. له دې وروسته چې بل موږ لرو چینج یور اکاونټ پکچر. چینج یور اکاونټ مثلا زه د خپل اکاونټ پکچر غواړم چې تغییر یې کړم نو کولی شم له دې لارې خپل د اکاونټ پکچر تغییر کړم. موږ کولی شو له همدې لارې د خپل اکاونټ پکچر تغییر کړو. مثلا زه غواړم اوس د ما د اکاونټ پکچر په دې شکل ده، که چیرې زه غواړم چې یوزر اکاونټ پکچر مې تغییر کړم په بل شکل باندې وي چینج پکچر یې کوم او له هغه وروسته ما د اکاونټ پکچر څنګه سو د ما د اکاونټ پکچر په دې شکل ته تغییر وکړو. په همدې شکل باندې نور هر اکاونټ خو دا په راتلونکي درسو کې په یوزر اکاونټ کې بیا هم وایو. یوزر اکاونټ زموږ غټه موضوع ده، په وروستیو درسو کې په کنټرول پینل کې به یې وایو. یوزر اکاونټ ته راځو، بیا په یوزر اکاونټ کې موږ دا ټول لرو، مثلا سره کم چینج پاسورد، ریموو یور پاسورد، چینج پکچر چې همدا درس ده په راتلونکي درسو کې به یې په کنټرول پینل کې لولو. له دې وروسته دا ډسپلی هم د کنټرول پینل غټه موضوع ده چې کله مو کنټرول پینل له هغه وروسته آل کنټرول پینل آیټمز او ډسپلی کې به یې لولو. بیا هم ټسک بار اند سټارټ منیو باندې که چېرته کلیک وکړو په ټسک بار اند سټارټ منیو کې دا درسونه هم دي ټسک بار مربوط. ټسک بار باندې رایټ کلیک هم وکړو پراپرټي ته راسو نو هماغه ټسک بار اند سټارټ منیو پراپرټي موږ له دې لارې هم راخلاصولی شو. دا ټسک بار درسو کې وایو او ایس اف اکسس سنټر چې دا هم د کنټرول پینل سره اړیکه لري چې کنټرول پینل درسو کې به یې ایز اف اکسس سنټر کنټرول پینل ته موږ راسو. له هغه وروسته موږ په کنټرول پینل کې دا درسونه لرو چیرته ده ایز اف اکسس سنټر دا موږ کولی شو له دې لارې پیدا کړو او بیا یې ولولو. له دې وروسته چې کوم درسونه مای تیمز په نوم باندې کوم درسونه دي دا به په راتلونکي درسو کې ووایو. د نن لپاره همدومره درس بس دی. هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب او شیر کړئ.